هغه کوم شی دی چې سر یې د انسان دی او بیخ یې د حیوان دی؟ سر یې د انسان ده، بیخ یې د حیوان ده. سلامونه درنښت پښتنه مینه د خیال نړۍ درنو لیدونکو، په دې هیله چې ښه به یاستئ، د صحت په جامه به سنبال یاستئ. شاهد شینواری یم د چکر او هنر خپرونې سره. نو یو ملګری ګوتو له راغی، ده سره به د زړه خواله وکړو. السلام علیکم. سلام علیکم. قاري صاحب ښه؟ مننه. نوم مبارک؟ نوم مې حبیب رحمان بابکرخیل ده، د لغمان څخه یم او فعلا دلته کابل کې اوسېږو. بابکرخیل صاحب د لغمان کوم ځای؟ لغمان مرکز نه یم. ډېر ښه. بابکرخیل صاحب دلته چکر باندې راغلی؟ دلته هو چکر لپاره راغلي یو، ملګري دي دغه ځای کې مازدیګري کې ډېر ښه بنډاري او ډېره ښه ساحه ده، نو دلته زیاتره خلک د بنډارو او د چکرو لپاره راځي، دا خپل ساعت تېروي. چکر باندې چې راوتې نو ملګرو سره د پلان څه ډول و؟ بس همدا پلان و چې مازدیګر به دغلته ځو، دوره به وهو، هلکان دي دلته نور هم ناست دي او دا مازدیګري ډېره ښه هوا ده، ډېره ښه فضا ده، ارامه، ډېر خلک راځي او زیاتره خلک دلته نمایشونه کوي. بس همدا هلته ملګرو سره راغلي یو. ډېر ښه. بابکرخیل صاحب پوښتنه رانه وکړم، وکړه. ذهني پوښتنه ده که نه؟ هغه کوم شی دی چې سر یې د انسان دی او بیخ یې د حیوان دی؟ سر یې د انسان ده، بیخ یې د حیوان ده. ذهن ته مې رانغی. دا خو ذهني پوښتنه وه، دواړه ضربي زباني نه ورته یو؟ ضربي زباني. ډېره مننه بابکرخیل صاحب، ستا سره په خبرو خوشحاله شوم. آباد شې. خیر اوسئ. ښه وه.